له اوږدې مودې را په دې خوا د مسکو او د کیف ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په دې جګړه کې په دې وروستیو کې دواړو لورو ته په ځانګړې توګه اوکرایني لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. د کیف او د مسکو جګړه کوم لور ته روانه ده؟ څنګه کیدای شي چې دواړه هیوادونه د دې جګړې لمن ورټوله کړي؟ آیا امریکا اوس هم له دې جګړې سره دلچسپي لري؟ اروپایي ټولنه د دې جګړې په اړه څه نظر لري؟ د دې موضوعاتو په اړه باندې غواړو په ننني خبري سرویس کې د سیاسي چارو له شنونکي عزیز مارچ سره وغږیږو چې دا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. مارچ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر باندې په ټوله کې د اوکراین او د روسیې جګړه ولې دومره اوږده شوه؟ لومړی جناب محترم تاسو ته تخنیکي همکاران تلویزیون کارونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ دغه جګړه نن سبا په دنیا کې دغه د کنټرول د دنیا ورته وایو او د پروردګار جدا بات چې هغه نه کاله کل شی قدیر او الله پاک حاکم د په دنیایي لیول باندې دغه ترتیب او تنظیم تقریبا د زبرځواک هیوادو زبرځواک کورنۍ په لاس کې ځکه ټوله شتمنۍ او سرمایه دوی په لاس کې ده. دغه جګړه پیل کول هم د دوی پروګرامونه دي، دوام هم د دوی په ګټه ده، که یې ختموي په خپلو ګټو ته ګوري چې کله یې ګټه کوي بیا یې پای ته رسوي. نو بنا د اوکراین جګړه پیل شوه بنا پر بعضې ملحوظاتو چې د غربي سیالۍ غوښتل چې بعضې کړنې دلته ترسره کړي، روسیه مصروف وساتي او خپل لوری بلې خواته کړي. که څه هم په لویه کچه دوی تفاهم سره لري، د حدودات معلوم دي، ګټې معلوم، خو بیا هم کله چې جګړه پیل شوله په لومړی کې د روسیې وکړه شوی دوی پوهېدم چې هغه یې مهارولی نشي، خو د سرو مشغولتیا ورته جوړه شوله. اوکراین بنیادونه ورته وړاندول، اروپایي هیوادونه د ژمنې پر بنیاد مجبوره وه سره مرسته وکړي له زیلینسکي سره. مرستې پیل شولې، جګړه لاړه، روسیه راغله د دغه استراتیژیک نقطې خاوره د اوکراین ونیوله او جګړه یې په همدې کې پیل کړله. یعنې که اوکراین هر څه ډزې کوي خپله خاوره کې کوي او که روسیه هم کوي په اوکراین کې جګړه کوي. جګړه روانه شوله. دلته اوس پوتین وکتل چې جګړه پیل شوې ده، اروپایان راځي وسله ورکوي، مهمات ورکوي، مصرف کوي او اوکراین مصرفوي په خپله خاوره کې. نو بیران دلته دا جګړې دوام د روسیې په ګټه ده. په اروپا او د جوی کې ضرورت تیلو دې ته کېږي، بیا نو مجبور ده چې مثلا د نارسیم 2 نارسیم 1 نه د روسیې نه واخلي. د ده کار روان ده، تولیدات او صادرات صحیح روان دي. دلته د وسلې پلورل او استعمالېدل یعنې امتحانول ازمېښت کول هم مطرح وه. د امریکې پلویان دلته وسله مصرفوي، بیا له امریکې نه له لویې کمپنۍ نه مجبوره چې واخلي. د هغه ګټه په دې کې ده ځکه هغه نه غواړي د اوکراین جګړه لکه د ایران چې اوس یې شروع کړې انجام ومومي. روسیه چې وسله مصرفوي خدایم پلویان لري. پلویان په دې معنا نه ده چې انډیوالي ده، هغوی سره د هغوی د امنیت دپاره د هغوی د بقا دپاره دوی کومک کوي. اوس موږ ترامپ ولیده، محمد بن سلمان څنګ کې ناست و، وایي چې زه نن 2 هفتې تا حکومت دوام نه کوي. یعنې او هغه غږ ورته ونه کړ، ځکه یعنې زه یم چې تا تیل میل زه جوړوم، اوپیک و مثلا ګالف جیسي مې درته جوړ کړي، سترلینګ بانک مې جوړ کړی ده او کریر مې جوړ کړی ده، تا را پورته کوم، خو زه یم تا د الرشید و هاشمي کورنۍ مې لرې کړې، السعود بن محمد کورنۍ او بل مقرر مې راوستله. دلته هم روسیه هم دا کار په خپلو پلویان جوړ کړي. نو څه فکر کوئ مارچ صاحب، که چیرې هدف دا وي چې جګړه د لویو قدرتونو ترمنځ په یوه همغږۍ باندې سر ته رسیږي، آیا لوی قدرتونه د دې جګړې په اړه باندې خپلو اهدافو ته نه دي نږدې سوي یا نه دي رسېدلي؟ دا جګړې ته به نور هم دوام ورکول کیږي؟ بالکل دا ورکړي. ما وخت عرض وکړه چې اوس ما دغه روسیه چې پلویان ته وایي چې راوړئ دلته کومک د وسلې وکړه، شمالي کوریا کومک سره وکړه، بل سره وکړه، حتی ایران سره چې مخکې له دې کړکېچ د امریکا نه چې ملګرتوب هغه ته ویل چې وسلې راکړه، هغه دروني او دا شیان ورته ورکړل، جاپان یا نور مثلا. په ټوله کې یعنې مطلب دا ده چې د هغوی وسله چې استعمالېږي بیا دی ورته وایي زه مدرنه وسله لرم راسه وایخلئ. خو په دې جګړه کې روسانو هم سخت تلفات لیدلي دي. ځینې ارقام ښیي چې د دوی په لسګونو زره عسکر وژل شوي دي. دغه تلفات په خپله د روسیې په راتلونکي باندې اغېز کولی شي او که نه روسیه چمتو ده له دې تلفاتو سره سره دې جګړې ته دوام ورکړي؟ ګوره داسې هم نه ده چې دوی یو جګړه پیل کړي د خپلو ګټ دپاره سل په سلو دوی وایي چې هر څه صحیح روان دي. دوی زمان سنجوي،
مصرف سنجوي، همدغه خبرې ته تاسو تلفات سنجوي، ټول آباد او ټول بیا نو ستراتیژي جوړوي له مختلفو تکتیکونه، الټرناتیو تکتیکونه، ټول وخت دوی فورمولې کړي. اوس ما د ایران او امریکا جګړه خو اوس پیل نه شوله. پروګرام برنامه چې نیکسن په 1990 کال کې راغی، سعود یې نجد او حجاز سره یوځای کړل او دغه سیستم یې پترو ډالر یې جوړ کړ، هېوادونه یې قیچي کړل. بیا وروسته اسرائیل او دا شام دغه وخت نه دلته پلان و چې دغه انرژي د ایران په اړه بیا جنګونه د عراق او ایران کړل. دوی په خپل منځ سره وجنګول، صحیح فکر په هغه وخت کې ایران ته اسرائیل کومک کوي. دا د اوکراین مسلې دغه مسایل شروع شوله د ګورباچوف په وخت کې 1991 کال نه، چې کله شوروي اتحاد او سوویت له منځه لاړه، دا هېوادونه خو د روسیې جز و جز دي. یو تحلیل مارج صاحب، یو تحلیل دا و چې سوریه د اوکراین په اړه باندې معامله سوه د لویو قدرتونو ترمنځ. آیا څه فکر کوئ چې دغه تحلیلونه سم نه و او که نه لا هم د هیوادونو پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ معامله روانه ده؟ نه، هغه پخوانه معامله وه. هغه د حفا بندر کې چې کله تیل پیدا شوله 450 میلیونه متر مکعبه لوانتا چې د ورته وایي لوزوانتا د جوی کې پایپ لاین مسله تېرېدله له قطر نه کویت او کویت نه باید په سوریه تېر شوی وای. دا ضرر دلته دغه ناستین-1 ناستین-2 ته کاوه، لکه څنګه په سخلي-1 سخلي-2 کې سپلایي چې تیل کوله اسیا هغه ته شرقي ته یو خطر روسیې ته پېښ شه. دغه دوی معاملې جوړ جاړی دلته نه راته. دغه لپاره بیا دوی جګړه پیل کړي، تقسیمات کړي. دغه اوس د اوکراین، تایوان او ایران مذاکرې روانې. کله په ګوره دوی مخکې راځي په ایران باندې بل کال اسکای کې سره وکتله. دا څومره مخکې په چین کې ترامپ هم راغی، پوتین هم بیا ورغی تنه تنه. دغه معامله د تایوان او د اوکراین او د ایران ده. دوی په ټوله کې بیا سره معاملې لري. په دغه سوریه کې ګوره 14 مملکتونه راتل په هوا کې بمبارد کاوه، مانه په هوا کې او بل ته غرض نه کاوه. هر چا خپلې ګټې وې، ګټو ته یې کتله، تر هغه چې دغه تبادلې و و دغه ځمکې دغه جایداد شیان چې مثلا هغه چې تیل او نفت لري د اوکراین روسیه اخیستي دي، خو دا خپله تبادله شوله. ورته ویل چې دا یې تا دي، نوره خاوره باندې به غږېږو چې اوکراین روسیې ته ورکړو، مستقل یې کړو. هغه تر هغه چې امتیاز غرب وانه کړي نه ورکوي. په دې کې امتیاز وه، سوریه ځان ته واخیستله د بلګې په توګه. همدغه معاملې هم سته د دوی ګټې دي. دنیا کې قیمتي رازیم د دوی ګټه ده، ځکه لوی لوی صنعتي تولیدي کارخانې دوی دي. ملکونه چې څومره ورانېږي بېرته ساختماني ودانۍ کارخانې او فابریکې د دوی دي. زه غواړم وپوښتم مارج صاحب چې د اوکراین په جګړه کې له اوکراین وراخوا 3 مهم لوی قدرتونه یو ډول ښکیل برېښي. که چیرې امریکا، اروپایي ټولنه او روسیه د یو مثلث په توګه باندې یاد کړو، آیا اروپایي ټولنه د دې جګړې ملاتړ او دوام ته د اوکراین په ملاتړ باندې نور دوام ورکولی شي، یا دې ته حاضره ده چې نور هم د اوکراین په ملاتړ باندې د هېواد ته وسلې ورکړي او اوکراین دې ته وهڅوي چې له روسیې سره جګړې ته دوام ورکړي؟ د اروپایانو چغه په 2021 کال کې پورته شوه. ویې ویل چې نور خو جګړه نه کوو، نه یې سو کولی. آلمان ویل زه نور ورسته نه ورکوم. فرانسې هم چغې وکړې، نور هم وکړې. مګر ما وخت عرض وکړه چې پوتین اوس دا په ګټه د دوی کلک نیولي دي. کلک یې نیولي دي چې ځکه هغوی سره اوس ګوره امریکا اوس په دې خوشحال ده چې کله کله نارې وایي ولا د ما وسلې کمې شو، راکټونه نه لرم، ایران راباندې زورېږي، ولا داسې کوي. ته نو چې دا ترتیبات نه لري، دا عقلمني چې تا ته جنګ ته ځې. ایران تشویقوي، ځکه ایران ته که چین او روسیه هم وسله ورکړي، عینک غواړي انتقام واخلي. ایران کوم ځای ولي واشنګټن خو نشي ویشتنې ولي. همدغه عربي مملکتونه دي ولې دا هدف پروګرام د غربي نړۍ ده. اسرائیل ته خو ته نور جنګ مه کوه، چې ته بیا بانه جوړېږي چې د یهودو مسلمان جنګ ده، اسلامي ملکونه بیا جنګ نه کوي. تمام همدا ملکونه ولې د نفرت هم جوړېږي، همدا ورانېږي. سبا امریکا جوړېږي نو پیسې اخلي او دوی جنګ ته راغواړي چې راوبلي. او څومره چې ایران ډزې کوي خپل هم مصرف کوي، که د چین روسیه کې مصرف کوي. دغه شی اوس اوکراین کې پوتین جوړ کړی ده. اروپایانو مصرف کوو، پیسې زیلنسکي به ته 4 میلیارده 8 میلیارده 12 میلیارده به راوړلې. مصرف هم د هغوی کېده او په ضمن کې دې خواته سړه مهمات د هغوی مصرفېدله. نو پوتین خو په دې کې په ګټه کې و. خپله وسله هم خرڅول په خپلو پلویانو، د هغوی مصرف دلته کېده او دل بېرته بیا تیل و مواد و میوې و
دا شان مکمل توګه سم سوتره روان د وروستۍ پوښتنې په توګه زه غواړم مارچ صاحب وپوښتم چې دومره پیچلتیا ته په کتو سره د اوکراین او د روسیې جګړې اخري نتیجه او برخلیک څه کیدای شي؟ دا ترغه چې دوی ګټې جوابي جنګ ده. ګوره یو خبره زه په سرعت وکم دا ملت ته او ټول نړۍ کې باغه ګواوري ترغه چې درې شي ګټې دي: پټرول کې، نفت او انرژي کې، مخدرات توګه کې او په وسته کې د وسیلې تولید د درې شي لپاره د زبرځواک هېوادونو مارکیټونه جوړوي. د جنګ د وسلې مارکیټ جګړه ده. بدون جګړې نه تاسو خپله فکر وکړئ حیثیت د سترو مملکتونو څه شی ده. لوی ترینه فایده په دې کې اخلي. ما وخت ارزو قیمتي کېږي دوی ګټه ده، هر څه چې کېږي دوی ګټه پکې ده. د 8 میلیارده نفوس دنیا دوی ته هېڅ ارزښت نه لري. که مړه کېږي هم ګوره خپل نفر نه وزني. دا اوس نورو ملکونه کرایه راوړي دغه وزني. لکه مخکې پخوا جنګونو کې که انګرېز و کابل و موږ د انګرېز مخامخ جنګ ته نه هندو به رالېږه. دا خپله شوروي چې راغله دلته خپله روس نه و، روسان په دفترو کې ناست مشاورین وو. هر یو چې د قرغیزستانی و، قزاقستان او ترکمنستانی و، تاجکی و، ازبکی و، دا کسان وو. موږ خپله په خپله سترګې لیدل، موږ ځوانان په هغه وخت کې موږ سره به هغې خبرې هم کولې په ښار او بازارو کې. دغه دا دوی برنامه او پروګرامونه دي. بدون جګړې نه دنیا سبا ته ګورئ که دغه د اوکراین جګړه بنده شوله تاسې به سل په سلو ګورئ چې دغه ته په آذربایجان کې مطلق آمادګي د جنګ نه وسوي هغه جنګ به کوي. همدې لپاره ایران نګراني لري چې تبریز مانه وانخلي. د تبریز مشکلات ورته ایران ته د زایدان او د سیستان سره کاتولیک بلوچستان جوړوي، کردستان جوړوي، د کردانو مشکل ورته شته ځکه ترکیه هم دې کې خطا ده. نو بیا د دوی دغه برنامې دي جوړوي مخې ته ځي. د اوکراین جګړه وروستۍ خبره هغه وخت ختمېږي چې دوی ګټې پکې تامین سي، یا نور ګټه نه لري بیا یې ختموي. بیا به وګورو چې بیا زیلنسکي دی او سړی دی را به یا به مړ کوي یا به چېرته ورکوي چې ولات طریق تمسوي. دوی ته خو دا مشکل نشته. بل حالت راوړي بیا دنیا اروپا ته، ځکه پوتین په دې پوهېږي چې بېرته اروپایان مسؤل او مکلف دي چې بیا لکه د آلمان مارشاله پروګرام به جوړوي پلان دا اوکراین بېرته جوړوي. لکه څنګه چې اسرائیل ته یې ویلي دي نورو ته یې ویلي ستاسو بیا موږ یا کوو. دلته وګورو چې اوکراین جز دی بېرته روسیې کېږي مطلقاً او بیا چې بېرته به استقلالات ورکوي. ډېره مننه کوماري صاحب کور مو ودان.